بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم. وإذا یاد کا وقت قال چې ویلی ربک ربستا للملائکة فرشتو تا انی بشک ز جاعل پیدا کون کیم یعنی خالق فی الارض پزمکه کی خلیفتن یو خلیفہ نائب. قالو ویلی دی فرشتو اتجعلو ای گرزوی تا ای پیدا کی تا فیها پدیزمکه کی من هغسوک یفسدو چې فساد کوي فیها پدیزمکه کی ویسفک الدماء او تویوی بوینا ونحن ومونگا نسبحو تسبیح وایو بحمدک پحمدستا ونقدسو او پاکی بیانو مونگا لکا تالرا. قال الله جل شانه فرمایل انی بیشک ز اعلمو پوهیگم ما په هغه څه لا تعلمون چې تاسو نه پوهیږئ. وعلم او اخودل الله جل شانه آدم علیه السلام ته الاسماء نومونه كلها د ټولو شیزونو ثم بیا عرضهم عرض کړل آدم علیه السلام علی الملائکه فرشتو باندې اغوی ته ذکر کا فقال بسویلی انبئونی خبر را کئی ماتا انبئونی خبر را کړی ماتا بی اسمائی هؤلائی پنومونو د دې شیزونو ان کنتم کچریئی تاسی صادقین رشتینی. نو دلته الله جل شانه فرمایل چې فقال بسویلی انبئونی ماته خبر را کئی پنومونو د دغه شیزونو کچاسو صادقین یی رښتینی یی. قالو نو ویلی دوی سبحانک پاکی د تعالی را لا علم نشته د علم لنا مونږ لرا الا مگر شتما هغه علمتنا چې خودلې د تا مونږ ته انک بشکت انت العلیم الحکیم تعلیم یو حکمت والای. قال ویلی الله جل شانه یا آدم علیہ السلام انبئهم خبر ورکا دوی تا بی اسمائهم پنومونو د دې شیزونو. فلما بس هر کلا انبئهم چې خبر ورکو بی اسمائهم پنومونو د دې قال نو ویلی الله جل شانه الم اقل لكم ایمانو ویلی تاسو ته انی بشک ز اعلم پوهیگم غیب السماوات غیب د اسمانونو والارض او د ځمکې یعنی چې کم غیب دی پاوی باندې ز پوهیگم و اعلم او ز پوهیگم ما هغه څه تبدون چې ښکاره کوي تاسو وما او هغه څه وما کنتم وما او په هغه څه کنتم چې یی تاسې تکتمون پټوي هغه په زړه کې هغه هم زه پوهیږم. واذ قلنا او یاد که هغه وخت چې ویلې مونږه للملائکې ملائکو ته اسجدو سجدو کوي لآدم علیه السلام ته هغې دپاره سجده وکړئ. نو فسجدو پس سجده وکړه دې فرښتو الا مگر ونه کړه سجده ابلیس ابا انکار یې وکړو د سجدې نه واستکبر او تکبر یې وکړو وکانه و دی من الکافرین د کافرانو نه. وقلنا اولی مونگا یا آدمو ای آدم علیہ السلام اسکن اسیگا انت تا و زوجکا بی بستا الجنتا جنت کی وکلا او خری دوانا منها لدی جنتنا رغدن ای اکلا واسعا پریمانا حیثو شئتما کم زینه چی مخوخوی ولا تقربا او منزدیکی گئی دوانا هذه الشجرة دی ونیتا فتکونا بس شیبا من الظالمین د نقصان کون کونا. فازلهما الشیطان بس اولغزول دغ دوانا شیطان عنها د هغینا یعنی د جنت نئی
فاخرجهما بس اویستل دغه دواړو لرا منها د هغه نعمتونو نه کانا چې وو دوی فيه پاغه کې یعنی جنت نه ویستل وقلنا ویلی مونږه اهبتو کوشی بعضکم بعض استاسنا لبعض بعض نولرلا عدو دشمنان بی ولکم شتد تاسو لرا فی الارض پزمکه کی مستقر زید اوسیدو ومتاع او نفع الى حین ترس وخت پوری یا تر مرګ یا تر قیامت فتلقى فتعلم بس ذکر آدم علیہ السلام فتلقى آدم علیہ السلام تا فتلقى آدم بس ذکر آدم علیہ السلام مبارک تا من ربه در رب کریمنا آدم علیہ السلام مبارک ازدک در رب کریمنا کلمات سو کلمه فتاب علیه نتوبی قبول اکرام دد یا فتاب علیه خدای تعالی رجوع د رحمت وکړه د باندې انه بشک الله جل شانه هو التواب الرحیم دا توبه قبلون کې او مهربان ذات دی قلنا اهبطوا مونږ ویلی کوشي منها د دې جنتنا جميعا ټول فاما پس کچری یاتینکم راشی تاسو ته مني زما طرف نه هدن هدایت فمن بس چاچی تبع تابیداری وکړه هدايه هدایت زما فلا خوف بس نبوي يرى عليهم پاغوی باندې ولا هم نبوي غي يحزنون غمجن والذین او هغه کسان کفرو چې کفر کړي وکذبوا او تکذیب کړي دي بیااتنا زمون آیاتونو ته اولئک دغه کسان اصحاب النار خوندان د اور دي هم فيها دوی پدی اور کې با خالدون همیشه وي